یو انسان چې کله په غم کې وي، خفه وي، یعنی غمجن وي، دا هغې څه نښې وي. که ستاسو آس پاس یو داسې انسان وي چې دا نښې په هغه کې وي، نو پوهه شه چې دا انسان دننه ډېر زیات غمجن دی. په مخ باندې هیڅ خندا نه وي، همیشه په سوچ او فکر کې غرق وي او همیشه په یوازیتوب کې خوشحاله وي. یعنی داسې انسان خواته چې څوک راځي یا دته چې څوک ووایي چې ته فلانه ځای ته ځو، نو د من دا خبره ډېره بده لګي او خلکو کوم چې راتلک وي هغه به هم ډېر بد لګي. دی غواړي چې زه بالکل یو کمره کې بس بالکل یوازې تیاره کړي مې په هغه کې ناست یم او په فکرونو کې هیڅ چا سره خبرې کول ورته خوند نه ورکوي او نه خپل ځانه حوصله لري چې بل انسان سره خبرې شروع کړي. په هره خبره باندې ولا جړه ورځي او زړه ډېر زیات نری شوی وي، ډېر زیات نا امیده وي او ځان ورته ډېر بې وسه ښکاري او په زړه باندې ډېر مهربانه وي او کوشش کوي چې بل انسان ته څه نقصان ونه رسي د لاسه. خپل هر درد تکلیف په زړه کې دننه ساتي، چاته د ویلو تاوان نه لري او ډیر زیات خوب کوي. یعنی د هر وخت کې خوب ورځي او چې کله ویښ وي نو موبایل کې ډیر زیات مصروف وي. تاسو په کورنۍ کې یو داسې کس دی، جنۍ ده یا هلک دی، په هغه کې دا نښې دي، نو پوهه شه چې هغه انسان ډیر زیات غمجن دی. دننه کوشش وکړئ چې د انسان سره ډیر وخت تیر کړئ، د یوازیتوب ته مه پرېږدئ، دی بهر ته وخت کوي، دی یا دا یا جنۍ که هلکي بهر ته دا وخت کوي چې بهر د دنیا وویني، دهانې بدل شي او کوم هم چې د په زړه کې پروت دی او د په ځان باندې دا درد تکلیف تیروي، کوشش وکړئ چې دا غم چې دی تاسو سره شریک کړي. ځکه چې زړه خبره بل ته کول، بل ته وکړي انسان، نو د هغه زړه کم بوج چې دی هغه پې کمیږي. غمجن انسان هیڅ کله به یوازې نه پرېږدي. کله چې دی یوازې پاتې شي نو دی بیا د ډپریشن طرف ته ځي. ډپریشن تاسو ټول ته به پته وي چې نن سبا هر دویم انسان چې دی هغه د ډپریشن شکار دی. ښه دا ده چې خپل په کور کې عدل بدل وګورئ او که داسې انسان وي نو هغه د ډپریشن جیسے سقا مرض نه بچ کړئ. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان.